بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم کتونکو، زه یم ستاسو کوربار وم باچا د خپلې پاڼې باچا اپیشل نه. کتونکو څنګه چې تاسو ته پته ده چې 2019 کال چې کوم تیر شو، چا پکې څه کړي، چا څه کړي، چا ښه کړي، چا بد کړي. بهرحال نوی کال شروع شو. الله دې وکړي چې دا نوی کال زموږ دپاره د خوشحالي وي. په دې حواله را سره نن ناست دی مولانا اکرام الله صاحب. نو دوی ته ما وی چې د نوي کال په حواله باندې زموږ سره زموږ د کتونکو سره داسې د دین په حواله څه ښایسته شان خبرې کوم ذهن کې وي، نو هغه را سره شریک ډېر زیات به خوشحاله شو. نو اکرام الله صاحب، نوی کال شروع شو، 2019 کال لاړ، پای کې چا څه کړلي، ډېر خلک پکې مړه شو. نوی کال شروع شو، د خپل اړخه به څه ښایسته شان بیان څه لنډ چې کوم وي زموږ د کتونکو ته کوم ډېر زیات به خوشحاله شو. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. هارون باچا ستا ډیره مهرباني چې تاسو مونږ له په دومره خپلو مصروفیاتو کې وخت راکو او دا چې کوم سوال زمانه وکړو او پوښتنه وکړه، د هغې سوال او د پوښتنې په باره کې او د هغې په هکله به زه تاسو ته یو څو مختصر شان خبره چې دی هغه وکړم. نو پوره یو کال چې دی هغه تیر شو او نوی کال هغه شروع شو. زمونږ دا ژوند داسې تیریږي. دا ژوند چې دی نو دا یو کتاب دی او د دې کتاب نوم دی دنیا. زمونږ دا ژوند دا په دې سیکنډو کې او په دې ملټونو کې او په دې غنټو کې او په دې کلونو کې دی. یو کال تیر شو پورا، بل کال به هم پورا تیر شي، بل کال به هم پورا تیر شي، تر دې چې دا عمر داسې روان دی 100 کاله مخکې مونږ نه وو. اوس بل دې نه وروستو چې نور 100 کاله راځي نو مونږ به نه یو، زموږ په ځای باندې به نور خلک. خو زه ستانه او د ځان نه دا تپوس کوم چې آیا په دې تیر کال کې مونږ څومره نیک اعمال وکړو او څومره خپل رب چې دی راضي کو؟ آیا په دې تیر کال کې مونږ څو پیرې قرآن عظیم ختم وکړو؟ آیا په دې تیر کال کې مونږ څومره د الله عبادت وکړو؟ آیا په دې تیر کال کې مونږ څومره د خپل مور و پلار خدمت وکړو او د خلکو سره ښه سلوک وکړو؟ احساس به هله مونږ ته کېږي چې کله زمونږ دا سترګې دا پټې شي او زمونږ نه دا ملک الموت دا سا چې دی واخلي، نو په هغه ورځ د قیامت به مونږ ته د دې پته لګي. زما عزتمندو، الله تبارک وتعالی نه یوه خبره هغه پټه نشته. زمونږ نه به خبره هیروي چې آیا مونږ څومره نیک عمل کړلی، آیا څومره مونږه بد عمل کړی دي. خو لیکن الله رب العالمین داسې ذات دی چې هغه نه هیڅ قسمه خبره چې ده هغه نه هیریږي. الله په دې قرآن کې فرمایي وما کان ربک نسیا. د الله تبارک وتعالی نه هیڅ یو خبره هغه چې دی نه هیریږي. زمتمندو، الله تبارک وتعالی به په ورځ د قیامت باندې د جهنمیانو ته چې دی هغه وفرمایي چې ما د عمر درکړی و خو لیکن تاسو د خپل د عمر نه فایده وانغسته. ځکه الله تبارک وتعالی په سوره فاطر کې فرمایي اولم نعمرکم ما یتذکر فیه من تذکر، چې که تاسو نصیحت قبلولی نو تاسو به نصیحت قبول کړو، خو لیکن تاسو نصیحت چې دی هغه قبول نکړو. او دا شانتي الله تبارک وتعالی د نیکانو بندگانو او د ایمان خاوندانو په باره کې الله په ورځ د قیامت فرمایي کلوا واشربوا هنیئا، چې تاسو خورئ او څکئ او مزې کوئ او خوشحالي کوئ. په څه وجه؟ بما اسلفتم فی الایام الخالیه، تاسو چې په تیر شویو ورځو کې چې کم نیک عمل کړي دي دا د هغې چې ده بدله ده. زما عزتمندو، دا عمر داسې روان دی او تیریږي، ختمیږي، خو په دې کې چې دی نو مونږ له دا پکار ده چې نیک اعمال چې دی هغه وکړو او نیکو اعمالو ته چې دی توجه وکړو. نو مونږ له په دې خپل ژوند باندې غور کول پکار دي. خپل ګریوان کې دې سوچ وکړي چې آیا د څومره چې دی ما نیک عمل کړي دي او څومره ما چې دی
بد اعمال کړي دي. یعنی څومره ما خپل الله راضي کړی دی او څومره مې چې دی خپل الله ناراضه کړی دی. نو د دې لپاره مندو خپل عمر داسې تیریږي او په عمر باندې پروسه نه ده پکار، په ژوند باندې پروسه نه ده پکار. ناڅاپه مرګ دی او مرګ راځي، د مرګ نه خلاص دی نشته. نو دا تیر کال چې څنګه تیر شو خو لیکن الله تعالی په قرآن کې فرمایي لا تقنطوا من رحمت الله، زما د رحمت نه چې دی منه امیده کېږي. که تیر تاسو څومره هم بد اعمال کړي دي نو خیر دی، څه وشو خو لیکن کم وخت چې را روان نوی کال 2020 شروع شو نو د دې نه موږ خپل نوی ژوند چې دی هغه شروع کو او په دې کې خپل الله چې دی هغه راضي کو او د خپل د تیرو ګناهونو چې دی بخانه وباسو او توبه وباسو. الله قرآن کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبة نصوحا، ای د ایمان خاوندانو تاسو توبه وباسئ الله ته رښتونې توبه وباسئ او الله پاک په توبه ویستو باندې ډېر زیات خوشحالېږي. حدیث کې هم راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي التائب من الذنب کمن لا ذنب له، چا چې توبه وویسته داسې د ګناهونو نه پاک شو د چا ډېر سره ګناه چې دی هغه کلی نه وي. نو زما ټولو خپلو ملګرو ته ورونو ته دا درخواست دی چې دا کم نوی کال چې شروع شو نو په دې کې مونږ خپل د ژوند نوی آغاز چې هغه وکړو او نوی آغاز د هغه د الله د عبادتو نه د الله د ذکر نه چې دی مونږ وکړو. الله پاک دې مونږ تاسو له د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. ډیره زیاته مننه مولانا کرام الله صاحب کتونکو. دا و د مولانا کرام الله صاحب ښایسته خبرې ښایسته بیان تاسو واورېدو د نوي کال متعلق چې موږ له څه کول پکار دي. په تېر کال کې موږ هر څه کړي، چا چې ښه کړي خو جو ښه خبره ده، خو چې چا نه څه بد شوي نو په هغې دې سوچ وکړي او د هغې خپلو ګناهونو معافیانې دې وغواړي. څنګه چې تاسو د مولانا کرام الله صاحب خبره واورېده نو تر دې دمه ورکوئ خپل کوربان باچا ته اجازت د مولانا کرام الله صاحب سره او کیمرمین واجد سره په لوی الله سپارم. د لوی الله په امان.